الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. کتاب ریاض صالحین یوسلو 5 نمبر باب د په باره د دې کې چې هغه دعاګانې چې په مریض باندې ویل کېږي. په دې باب کې 3 نمبر حدیث دی. انس رضی الله عنه روایت ته انه قال لثابت رحمه الله. دی انس له ثابت رحمه الله چې دا تابعی دی، هغه ته ویلا: الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آیا زتا په هغه دم باندې دم نکما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دم دیغه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دم باندې دم نکم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مریض دمو. قال: دي ثابت ته ویل: بلا ولنا ما دم که په هغه دم باندې. قال: نو هغه ورته ویل چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دم الفاظ دادي: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم با مریضان هغه څوک چې په بدن باندې به تکلیف وو په دې دم باندې به د الله پیغمبر باندې دم کو چې اللهم رب الناس، اے الله چې رب د ټولو خلقو، مذهب البأس ختمون کې لري کون کې بوتلون کې د تکلیفې د مریضتي، اشفي انت الشافي، یا الله ته صحت ورکا روغتیا ورکا او ته صحت ورکون کې او روغتیا ورکون کې ذاتی شفا ورکون کې، لا شافیه الا انت، نشته د شفا ورکون کې مگر تی، شفاء لا یغادر سقما، الله دې شفا دې بیمار ته ورکا او دې تکلیف زده ته ورکا چې بیرته دوباره چیرتم دغه شاند د مریضته هغه راونه ګرځي او دغه بنیاد او بیخ دغه شاند ختم شي. دم خسته دعا ده، خلګو یادول پکار دي چې اللهم رب الناس مذهب البأس اشف انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. مریض ته ورغلی، بیمار پورسه ته ورغلی، یا تا باندې تکلیف دی، خپل مرض خپل بد باندې تکلیف دی، نو بده باندې ځان دم ک الله تعالی صحت درکړي. 3 نمبر روایت وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سعد بن ابي وقاص رضي هنا روایت داوی: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزما تپوسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مریضم تپوس راغه د الله پیغمبر. فقال ویل: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد. دا روایت مسلم دی. الله پیغمبر و ما ته د الفاظ ویلا: اللهم اشف سعد، یا الله ته سعد ته صحت ورکی، دې مریضته جوړ کی. درې پیر د الله پیغمبر د الفاظ ویلا چې اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد. نو دا مې وسانه ته د الله پیغمبر موږ تاسو ته خو دله سنت عمل دی. یو مریض ته ورغلی دا الفاظ ویل شي ډیره خبره ده. د الله د پیغمبر الفدری پیری ویوا: اللهم اشف فلان، مریض یاد کا اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد. سعد مریض د الله پیغمبر د غینوم یاد کو. او دی الفاظ د دعا د مریض د پاره وغواړه چې الله دا مریض جوړ کی. کدا د نيزدا په پښتو کې الفاظ یو: یا الله تر پلان کې جوړ کی، یا الله تر پلان کې جوړ کی، یا الله تر پلان کې جوړ کی. الله ان شاء الله غ جوړ کی. د مسلمان د پاره دعا دا قبليږي. دا بل روایت وړو کې دې کوم ډیر زیاته خوسته دعا ده. وعن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه، ابو عبد الله
عثمان بن ابي العاص رضي هنا روایت انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا. دی عثمان زمو چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یو درد نه شکایت کو. د الله پیغمبر زه ما مې دا تکلیف ته دا درد دی یجده فی جسدی چې هغه دا درد پر خپل بدن کې مونږ کو داغه بدن معنی او داغه جسد کې درد وو. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عثمان ته ویل ضع يدك على الذي يألم من جسدك. عثمان سکارو کا دا خپل لاس تی په دې خپل بدن کې په هغه ځای باندې کې دا چې په کوم ځای باندې درد دی زنګون باندې درد دی ملا باندې درد دی رګینې سا دی سر باندې درد دی بل یو بدن کې یو ځای باندې درد دی. نو اسما زمو ته به سم سوي ضع يدك على الذي يألم من جسدك ترې د خپل لاس را واخلو په هغه ځای باندې کېده چې په کوم ځای باندې درد دی. څومره ښایسته دغه د الله پیغمبر وی وقل بسم الله ثلاثا او درې ځلې بسم الله ویو. سونه اسانه ده بسم الله بسم الله بسم الله دا دعا ویو. وقل 7 مرات او وزر دا دعا ویو دا الفاظ وزر دا بوي اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. رواية إمام مسلم دي وبرد الفاظ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. دري بيرا بسم الله أو وزل دغشان دا الفاظ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. دي الفاظ معنى دا أعوذ بعزة الله زبنا غلم د الله د عزت او د الله د قدر د الله تعالی غ طاقت او زور پوری او قدرته او د الله طاقت پوری یعنی د الله عزت پوری پناه غواړم او د الله طاقت او د قدرت پوری پناه غواړم د څنګه من شر ما اجدو د شر د هغه تکلیف نه چې ما مونږ کړه د وظیفه اخته ما دغه تکلیف او دغه درد چې هغه نه زه کړېږم او زه په اخته ما د هغه شر نه د الله د قدرت او د الله د عزت پورې پناه غواړم. او حاضرو او ځان بچکو وحاضرو معنا او بچکو مخبل ځان دغه شان دغه درد او دغه تکلیف د الله د عزت او د الله د قدرت پورې یعنی دا من شر ماجدو دې کې معنی د حاضر پته ده دا و چې په کوم درد اخته ما او حاضر کې معنی د استقبال پته ده آینده کې چې کوم تکلیف هغه ماته پیخیږي او کوم دردونه ماته پیخیږي دا غیر هم دغه الله د قدرت او د الله د عزت پورې پناه غواړم. ته یو څونه ښایسته دعا ده ولا چې دا ټول دنیا او دې دنیا ورسره نورم کې دا یو طرز کې دا دعا بل تر دعا ته دې دعا قیمت او ارزښت داتې اوچته خو مومن مسلمان ته لري دي مسلمان یادینه مسلمان دین ته وخت نه لري د مسلمان اوقات سره د دنیا حساب سره کوا د دنیا چې څومره ګټي تجارتي ګټي د دنیا ظاهري هغه یو اسبابي دنیا ظاهري خوشحالي چې هغه ورته کنه والله شل پیری بسمنډي وي د شپې هم درځي خو چې یو دیني نسخه او د هر قسم د خوشحالو نسخه دا مسلمان ته ورکی هغه زما به جبه ناوړي. دا دعا یاد کا بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجر وحاضر. دو پیر دا دعا دا الفاظ او درې پیر بسم الله خو ګور دا یا ست صحیح طریقه دی دا په چا چې درد هغه به خپل وي ځکه صحابه نبی اسلام سوي وته په خپل بدن کې هغه ځای لاس کې چې کوم ځای درد دی او دا الفاظ بسم الله بسم الله درزلی و اعوذ بعزة الله وقدرته من شر واجر وحاضر دا و پیری و بس خبره بخات ان شاء الله بدی غاغ منه دردی سر معنی درد کوم ځای درد الفاظ و دا روایت امام مسلم بالکل صحیح روایت دی. یعنی موږ ان شاء الله نن موږ تاسو درې دعاګانې دا یاد کې مؤمنانو مسلمانانو یو دعا دا شو ارنګ مریض تراغه تا ستا کور کې مریض دی تخپل مریضي اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. دا یو ته مریض ته ورل هغه ور باندې کا بخښالش دغه شانته ته مریض ته پوسور لکه درې بیر دغه د دعا وکړه اللهم اشفي فلان کې اللهم اشفي فلان اللهم اشفي فلان
دا د الله د پیغمبر طریقه ده او یا هغه د پر پښتو کې یو د الفاظ نه ذکی دا خو ډیر اسانه خو ذکی دي چې پلان یا الله پلان کې جوړ کی یا الله دا پلان کې جوړ کی یا الله دا پلان کې جوړ کی او دریم دا دعا مونږ تاسو یاد کړه هر رنگ تکلیف بدن باندې دی هغه ځای چې کوم د مایندر دغه مې لاس کې دا بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا الفاظ وو پیریو هغه بدم کله ان شاء الله خکی الله زموږ استاد جبه دا په حق باندې جاری کی الله تعالی موږ استاد عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد